السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د افغان ویډیوز ګران لیدونکو او کتونکو په دې لچټول بروغ جوړ او د صحت جامع پرتان ولرئ. نن زمونږه موضوع دا ده چې څنګه کولای شو د جل جلاله او د صلی الله علیه وسلم کلمې په کمپیوټر او موبایل کې په خپل لیکنو کې ولیکو. د هر څه د مخه که چا زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان کلیک کړئ. زموږ هره تازه نوې ویډیو به تر تاسو تر مخه در رسیږي. زه د ویډیو په طرف باندې شروع کوو. لومړی په کمپیوټر کې زما په کمپیوټر کې ایم ایس ورډ اوس نشته دی. تاسو به په خپل کمپیوټر کې ایم ایس ورډ پروګرام را خلاص کړئ. چې کله مو د ایم ایس ورډ پروګرام را خلاص کړ د اف ډي اف ای یا د دغه کلمو څخه یوه کلمه پکې ولیکئ. د پورته لغاتونو د لیکلو څخه وروسته د آلټ ایکس بټن په یو وار سره کلیک کړئ. نو د صلی الله علیه وسلم کلمه به ولیکل شي. همدارنګه د دغو کوډونو په لیکلو سره د دغه کلمې لیکلی شئ لکه FDF2 Allah, FDF for Muhammad, FDFB جل جلاله, FDFA صلی الله علیه وسلم. دوهم په موبایل کې لیکل. لومړی به د پلی سټور څخه د مالټلینګ کیبورډ را ډاونلوډ کړئ. چې کله مو د مالټلینګ کلاسیک کیبورډ د پلی سټور څخه را ډاونلوډ کړ نو بیا به انسټال کړئ. دا ګوره ما انسټال کړی، تاسو به انسټال کړئ. چې کله مو انسټال کړ د انسټالولو څخه وروسته په هر ځای کې چې تاسو غواړئ دغه کلمات راشي نو تاسو به یې په لیکنه کې په هماغه ځای کې یو پلس FDFA الفاظ یا یو د دغو کلمو څخه تاسو ولیکئ. نو د صلی الله علیه وسلم کلمه به په پورته په سجسټډ ورډ کې راشي. لکه اوس مثال خبرې زه په دغه کمنټ کې لیکم. ګوره چې زه اوس لیکم محمد، دلته به تاسو راشئ. تاسو به یو پلس FDF A ولیکئ. FDF A مو چې ولیکه تاسو به راشئ یو پلس FDFA. ګوره دا راغله. نو تاسو به بیا دا کلیک کړئ. چې کلیک مو کړه نو د ستاسو لیکنې سره به دا اضافه شي. همدارنګه تاسو کولی شئ چې د یو پلس FDF2 سره د الله کلمه اضافه کړئ، د یو پلس FDF4 سره د محمد نوم اضافه کړئ، او همدارنګه کولی شئ چې د یو پلس FDFB سره د جل جلاله کلمه او د یو پلس FDFA سره د صلی الله علیه وسلم کلمه اضافه کړئ. کوم دغه ویډیو خوښه شوی وي نو د نورو ښکلو ویډیوګانو لپاره زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په څنګ کې ورسره د بیل نشان کلیک کړئ. نو زمونږ هره نوې تازه ویډیو به تر تاسو در مخه در رسیږي. نو په لویه بخښونکي رب تعالی سپارم. ښاد او آباد اوسئ.